راغلي دلته ځان دپاره خیر دی یو ځل چرچک ووهئ. نی جومات له ورکړئ، نی مدرسو له ورکړئ، د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړئ. غوسا صورت شیار ته هر سړی تسلیم دی، بیا زمونږ په شان چې خوله ورپسې نه وي. زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی، دومره نږدې مې ولیدې خدایه. او زه د کور یم پر دې پورې حیران، ته درمانه رانه غواړې دروازه. ټول ورته لاسونه وپړکوئ، راځي جاوید شاه درمان صاحب. چې تاسو داسې بیا د تیر ځل په شانتې ناست یې او زموږ دا مشران موږ دې پرې لا ښه سنجیده شاعران راغونډ کړي دي. ستاسو د ټولو نه مننه چې تاسو راغلي دلته ځان دپاره خیر دی یو ځل چرچک ووهئ. نی جومات له ورکړئ، نی مدرسو له ورکړئ، د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړئ. نی جومات له ورکړئ، نی مدرسو له ورکړئ، د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړئ. څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه، د سړیتوب تمغې ټولې له سړو له ورکړئ. او شپه راته ورځ شي او د ورځې نه مې شپه جوړېږي، زما د کور په دیوالونو ستا صحره جوړېږي. او خدای شته دی په خوشحالي مې وي د نوک برابر، او غم مې دومره چې زما په شانتې دو جوړېږي. او دغه څه شعرونه دي چې یاره په اور باندې قدم اخلمه، چې ستا په لور باندې قدم اخلمه، په تشو کېږدمه لاسونه پاسم، د زړه په زور باندې قدم اخلم. په تشو کېږدمه لاسونه پاسم، د زړه په زور باندې قدم اخلمه. سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي، یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي. سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي، یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي. د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی، چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي. د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی، چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي. پښتون یار مې امامت کړی د دوه ژبو، څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي. پښتون یار مې امامت کړی د دوه ژبو، څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي. او سا صورت شیار ته هر سړی تسلیم دی، بیا زمونږ په شان چې خوله ورپسې نه وي. او دغه څه شعرونه نور دي چې لار کې زړو اډوکو لا موکې د خوشحالۍ لټوم، زړو اډوکو لا موکې د خوشحالۍ لټوم، د مور په مخ کې چې جړا راشي زه خاندمه. زړو اډوکو لا موکې د خوشحالۍ لټوم، د مور په مخ کې چې جړا راشي زه خاندمه. د شهید شوو ارمانونو په مزار وجاړم، د شهید شوو ارمانونو په مزار وجاړم، چرته چې ذکر د وفا راشي زه خاندمه. د شهید شوو ارمانونو په مزار وجاړم، چرته چې ذکر د وفا راشي زه خاندمه. او خپلې اوږې نه یو لوېدلی لاس رایاد شي راته، خپلې اوږې نه یو لوېدلی لاس رایاد شي راته، کله چې نوم د مسیحا راشي زه خاندمه. او چغې دې چې د شارک نه یې نږدې خدایه، چې د شارک نه یې نږدې خدایه، چغې دې څنګه نه اورېدې خدایه، چې د شارک نه یې نږدې خدایه، چغې دې څنګه نه اورېدې خدایه. صبر او صبر اخر څومره صبر، لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایه. صبر او صبر اخر څومره صبر، لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایه. او زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی، دومره نږدې مې ولیدې خدایه. زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی، دومره نږدې مې ولیدې خدایه. او زه چې بتلم د خراباتو پسې، ته ماته لار کې ودرېدې خدایه. زه چې بتلم د خراباتو پسې، ته ماته لار کې ودرېدې خدایه. او درغاړي وځمه زه چرته یې ته، ای د حرم اوبد کدې خدایه. درغاړي وځمه زه چرته یې ته، ای د حرم اوبد کدې خدایه. او دغه څه شعرونه نور دي چې ځکه مې په ځان باندې هر څه وکړم، ځکه مې په ځان باندې هر څه وکړم، بیرته به رانشي دلبر څه وکړم. ځکه مې
پزان باندې هر څه وکړم بیرته به رانشي دلبر څه وکړم او ته چې بیرته ستون شولې په نیمه لار ته چې بیرته ستون شولې په نیمه لار زه مې په دې پاتې سفر څه وکړم ته چې بیرته ستون شولې په نیمه لار زه مې په دې پاتې سفر څه وکړم او ستا نظر په څیر لکه د لمر شولو ستا نظر په څیر لکه د لمر شولو اوس په ناګنډلي پر هر څه وکړم او هغې ملګري هم آواز وکړه د هغې په فرمایش باندې چې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر دي هم په غم باندې شریک روان کنډر باندې ولاړې دروازې او هغه څه چې غم هم د مرور داسې یمه لکه شاړې